هسی خوشحال کن کجورا دا عجوه دا روژا. د روژې تقسیم اوقات جوړ کړه. عباداتو ته پلان جوړ کړي، له روژې څخه خوند واخلي. روژه کې د ډیرو خلکو تقسیم اوقات ګډوډ وي. غواړه عبادت ته یو ښه پلان ولري او زیات ثواب لاسته راوړي، خو د روژې میاشت د هغسې ځینې تېره سي، بیا نو ارمان پسې کوي. دلته مو د حدیثو په رڼا کې د روژې د ټولې ورځې او شپې تقسیم اوقات درته برابر کړي دي. تر سهار لمانځه مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پر ځان د تهجد لمونځ لازم کړي چې تر تاسو مخکې هم د نیکو خلکو عادت و پیشلمۍ کول. نبی علیه السلام فرمایي پیشلمۍ وکړي، بېشکه په هغه کې زیات برکتونه دي. د سهار سنت کول، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي د سهار 2 رکعاته سنت تر دنیا او هغه څه چې په دنیا کې دي غوره دي. ښځې دي د پیشلمۍ تیارولو پر وخت د الله تعالی ذکر کوي. د ذکر او د روژه نیونکو د خدمت ثوابونه به وګټي. د سهار د لمانځه څخه د ماپښین تر لمانځه پورې د جماعت تر وخت پورې ذکر او دعا. نبی علیه السلام فرمایي د اذان او اقامت په منځ کې دعا کول خامخا قبلیږي. د سهار لمانځه څخه تر اشراق وخت پورې د نبی علیه السلام عادت و کله چې به د سهار لمانځه څخه فارغ سو تر لمر راختو پورې به پر هغه ځای ناست و. د اشراق لمونځ، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم څوک چې د سهار لمانځه څخه تر لمر ختو پورې په ذکر مشغول سي او بیا 2 رکعاته نفل لمونځ وکړي د یوه پوره حج او عمرې ثواب ورکول کیږي. لږ آرام کول، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ستاسو ځان هم پر تاسو حق لري و هغه ته آرام ورکړي. تعلیمي او کاروباري مصروفیت، نبی علیه السلام فرمایي یو څوک په خپل مټ تر ګټلو پیسو بله هیڅ پاکه روزي نسي موندلی. په خالي وخت کې ذکر، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ژبه مو همیشه د الله تعالی په ذکر تازه وساتئ. ښځې دي د خپلو کورنیو کارونو ترڅنګ د اولادو خدمت او تربیت کوي. د مخلوق خدمت تر ټولو غوره عبادت دی. له ماپښین څخه تر مازدیګر لمانځه پورې ماپښین لمونځ په جماعت وکړي. نبی علیه السلام فرمایي د جماعت لمونځ تر یوازې لمانځه 27 درجې فضیلت لري. د ماپښین د سنتو ارزښت، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عادت و د ماپښین تر فرضو مخکې 4 او وروسته 2 رکعاته سنت کول. کار کول یا آرام کول، د اړتیا په اندازه باندې خوب او کار وکړي. ښځې دې آرام وکړي، که آرام نه کوي نو د قرآن کریم تلاوت، ذکر او یا هم درود شریف ولولي. له مازدیګره تر ماخستن پورې له اذان سره سم و مسجد ته تلل. که څوک په ښه ډول سره اودس وکړي او بیا مسجد ته ولاړ سي نو هغه د الله تعالی میلمه دی او میلمه بنده پر قربا الله جل شانه باندې د اکرام حق لري. سنت وکړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی پر خپل هغه بنده باندې رحم کوي چې تر مازدیګر لمانځه مخکې 4 رکعاته سنت ادا کوي. تر فرض لمانځه وروسته تعلیم کول، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک مسجد ته د دې لپاره ځي چې د دین یوه خبره به زده کړي یا به یو بل چاته وښیي نو د یوه حج ثواب ورکول کیږي. په مسلمانو هیوادو کې زیات وخت تر مازدیګر لمانځه وروسته یا مخکې د قرآن کریم ترجمه یا د دین دعوت کیږي. ورسره یو ځای سي. د روژه مات چمتووالی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د کور په کارونو کې له خپلو بیبیانو سره مرسته کول. تر روژه مات مخکې دعا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د روژه نیونکي دعا نه رد کیږي. د روژه مات پر وخت د الله تعالی له لورې و روژاتي ته یوه خوشحالي ورکول کیږي. پر وخت روژه ماتول، نبی علیه السلام فرمایي زما امت پر خیر باندې قایم کیږي تر څو په روژه مات کې ځنډ ونه کړي. له ماښامه تر تراویح پورې په لومړي تکبیر سره د لمانځه ادا کول، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما امت پر خیر باندې قایم کیږي تر څو چې د ماښام لمونځ نه وي ځنډولی. د اوابین لمونځ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک تر ماښام لمانځه وروسته فالتو خبرې ونه کړي او 6 رکعاته لمونځ وکړي د 12 کالو د عبادت ثواب به ورکول سي. د ماخستن لمونځ، پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک د ماخستن لمونځ په جماعت باندې ادا کړي نو هغه ته به د نیمې شپې د عبادت ثواب ورکول سي. د تراویحو د لمانځه ادا کول،
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم څوک چې د روژې په شپو کې د ایمان او ثواب په امید تراویح ادا کړي د هغه مخکني ګناهونه بخښل کیږي. کور او آرام. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر ماخستن لمانځه مخکې خوب او تر لمانځه وروسته بې له اړتیا مجلس کول منع کړي دي. هسی خوږه لکه کجوره د عجوه د روژه د خدای د رحم د سړو اوبو چینه د روژه د خدای د رحم د سړو